غلی دا نزله بیا راغله. چا ویل؟ دا چا ویل؟ زما څه ولې پوښتنه کوې؟ هر چا چې درته ویل هغسې پوښتنه وکړه نه کوم دماغ راخرابه. زه چې دماغ یې خراب به شي ستا سره بیا دماغ د څه وو؟ استاده ته شاید نه یې خبر زما څه خورا ډېر دماغ دی. ښه وکړه چاته نه وایه. نو وایي زما د سوال جواب راکړه. پوښتنه وکړه. فکر وکړه چې د امو یو درخته ده. ښه فکر مې وکړی. بیا ځه به اول خو ګرده سوال واورې. فکر وکړه چې د امو یو درخته ده په کوم کې چې 10 کیلې دي که د هغه څخه 5 لیمبو وخورې نو څو ګلاب جامن به پاته شوي؟ وایي استاد دا بیا څنګه پوښتنه ده؟ زوی دا ځینې پوښتنه ده جواب یې راکړه. استاد په هغه درخته کې 25 پټاټې پاته سوې. اوسخن وې د امو په درخته کې بیا پټاټې د کومه رالې؟ څنګه نشي راتلی؟ ستا په درخته کې کیلې ګلاب جامن لیمبو راتلی شي پټاټې څنګه نشي راتلی؟ په درخته کې که وایي مګر استاده ای بیا کړله. زه بیا کړم زه بیا کړم ونیسه نور څه ولیکه؟ استاد زه نه لیکم. ولې نه لیکې؟ استاد زه بل وار چې مې نوټوئ خان په اشتراک کوي. څه وخت نوټوئ؟ په امتحان کې مې نوټوئ. څه به ستاسو د امتحان چې جیره ورسېدې ټولو په امتحان کې ټولو ښه نمبر یې ولیدې بغیر د یوه څخه. څوک دی هغه بېادبه؟ کومه دی هغه بېادبه چې زموږ د سیم نومره بدوي؟ زوی هغه بېادبه ته یې هی دونه مه خنده داسې نه یې چې خندا دې هېره سي. زوی خورا پایلوټ چې نړۍ درسه جوړ شوی جوړ شوی دی نو زوی د خبرو تر مخه فکر کوه د چا سره خبرې کوې ولې کوې د څه لپاره کوې. دا چا ټلیفون ته زنګ را روان دی؟ استاده زما ټلیفون دی. چا زنګ راوړی دی؟ استاده دا زما ډیوال هر ګړی زنګونه راوړي. ولې څه کاټ یې کړه؟ چې شي زوی ټلیفون کاټ کړه؟ استاده که ما ټلیفون کاټ کوي نه هغه به ما کاټ کوي. څه ته وایې چې وګورم چې د ستنډې والا څوک دی؟ بلې ښاغلی مایون سېلاب یم. بابا الو زما غږ اورې؟ کاټ یې کوي؟ دا څوک و؟ استاده غلط لمبر و. څه غلط لمبر و؟ الله وی بچ شومه. استاده یو خبره وکړم؟ وکړه. استاده که څوک غواړي چې ښه ډېر عمر ولري نو هغه دې د چا په کارو کار نه لري. زه خورا مشورې خلکو ته نه ورکوې. و چې د مشورې خلکو ته ورکوم په دا خطر نه خلک ماته اوس مشاور صاحب وایي. څه نو مشاور زما د پوښتنې جواب راکړه. وایي وپوښته هر سوال چې پوښتې. ښه نو زوی ته داسې خبره وکړه چې مشوره ورکړې هم مشکل دی که مشوره ورنه کړې هم مشکل دی. وایي دا خو ډېر اسانه دی. ښه نو راته ووایه. داسې فکر وکړه چې په بازار کې د ټولو خلکو مخ ته ستا پرتوګ ور واخیستی. تا نه وایي ستا پوښتنه ده. په دې وخت کې که ته عزت وژغورې هم مشکل دی او که ونه ژغورې هم مشکل دی. استاد یو خبره وکړم؟ استاد بل وخت چې بازار ته تللی بارون ته د کالو لاندې یو دانه زجمرمۍ شی ورته واغونده بهر که چې کالو ور واخیستی نه اما باره خو به نور خو به نه خوندي. استاده داسې تر خبرو یو شی را په یاد سو غواړم چې تا ته یو شی درکړم. څه شي؟ جایزه غواړم چې تا ته یو غټه جایزه درکړم. جایزه ګرده ساعت خلاصه موږ تر اوسه پورې درس لا نه دی شروع کړی. دا څنګه استاد یې؟ بنډاري استاد دی. چا وویل؟ دا چا وویل؟ استاد زما وویل. زوی د غوزچینې لاندې به دې داسې چکه ووایم چې اولادونه به دې نه کاڼوي. وایي خو دې زه هم سمه. بیا جابه ما په چکه وایې؟ یا استاد زما دا نه ویله ما ویل چې پر مخ به دې په صابون ووهمه. استاد زه تر صابونه را په یاد شوی څه صابون خولې ته ور واچوه. ولې؟ باره چر ځای روان یې تر خولې مې ګوبۍ راوړې. ستا خو